قرآن هم وایي او حدیث هم چې هر نارینه او ښځینه دې علم حاصل کړي. ترور جانې چې قرآن او حدیث وایي نو بیا خو دا په موږ فرض شو. هغه لا د مزدورۍ هم نه ده، لا واړه ده. چې خیر غوښتلی شي نو مزدوري نشي کولی. داسې ورسره چېرته پرېږدم؟ سبا ورسره پخپله ځم. نه خپته نه یې معلوموم، ځای ځایګی به یې ګورم. خدای خبر لارو موټر راله په ښار کې خو د لارو موټرو هم سر نه وي معلوم. د ملالې پلاره زما لور ستا د لاسه.
سلام علیکم تروري. زما ملالم ځان سره رانوسته. ولې په ملاله څه شوي دي؟ زما ملاله بېګا راسې کور ته نه ده راغلې. کور ته نه ده راغلې؟ ته کښېنه ترورې، ما ته مکمل کیسه وکړه چې څه چل شوی دی. چېرته تللې ده ملاله؟ د پلار خو دا فکر و لکه چې تاسو سره و. زه خو ورپسې نن راغلې که نه ترورې، ما تاسو ته نه ویلي چې سبا له به بوځم. عجیب پرون د کوره وتې ده بیا نه ده راغلې. هغه پلار یې ورپسې په ناروغه وجود تللی دی. خدای خبر چې د هغه به څه حال وي. ټوله شپه تېره شوه، یو هم رانغی. ما ټوله شپه په ولاړه په انګړ کې تېره کړه. ته صبر وکړه ترورې، زه یې پوښتنه کوم. بله سلام علیکم. زه ګللخ ته خبرې کوم د زرغون افغانستان نه. سمه ده، زه به بیا پوښتنه وکړم. لورې څه معلومات به وځي؟ ته فکر مه کوه ترورې، الله به خیر کړي. الله دې خیر کړي. لورې تا د چا نه پوښتنه وکړه؟ د امنیتي حوزې سره مې خبرې وشي ترور بیبي، اوس به معلومات وشي. لورې ته د پلار معلومات به هم وسي که نه؟ هغه به م الله په خیر کور ته راولي ترورې، هغه به ورپسې ګرځي که نه؟ لورې ما سره خو نور غم دی. هغه به اوس له ښار ته رسېدلی، پیاده مزل دی او هغه په خپو معذور هم دی. الله مې دې جولای کې خیر واچوي لورې. ترورې بس دعا کوه نو. ګللخته؟ بلې ګللخته اورم. بلې صدیق، ملاله خو پرون نه کور ته نه ده راغلې. دا څه وایي؟ ښه سمه ده زه اړیکه ګورم. ښه سمه ده سي. زه به بیا پوښتنه وکړم. بلې سلام علیکم صاحب. صحیح ده صاحب، صحیح ده، ډېره مننه. صحیح ده، مننه صاحب، خدا پامان. سلام. مننه صاحب، ډېره مننه.
چلته څه لورې او ترورې یو څه معلومات وشو د چا د ملالې که د پلارې د ملالې چېرته ده زما لور لورې چېرته ده ته موږ سره ځې ترورې که نه موږ ورپسې لاړ شو لورې ما ورته ورسوه زما ملاله چېرته ده په څه حال ده چا کره ده لورې چا کره ده ښه ده ترورې ته بورکه راواخله چې تا ولله ورسوم لورې ته یو دقیقه ودرېږه زه به کور راغلم د ملالې پلار هم چې به کار وکړو
چې موږ رسېدلی وای بیا به یې د روغتون نه رخصتي اخیستې وې. زه ښه شه ترورې، دا خو معلومه شوه چې کور ته روان شوي دي. الله دې وکړي چې په خیر خیریت سره کور ته رسېدلي. ستا په خوله دې برکت شي لورې. دا داري دي واخله. پشمینی دا دارو خو مې په زړه باندې له ښه ورځي. دا د روغتون درمل دي ځکه یاره ویم چې یو څو ورځې په روغتون کې نور ساتلی وی نو ډېر به ښه و. ته په خپله کور ته راخلاص وې نو پشمینی دغې خلکو خو راته خپل ځای هم ونه ښودلو.